د سوات سرخار منګور کې د ډسټریکټ یوت افیر مډکا سپارټ سوات ادبي ملګري او علم پښتون ادبي او کلتوري ټولنې جهانزیب کالج لاړه امن مشاعره وشوه چې په شاعرانو خپل کلامونه وي او یو شمېر خلکو د شاعرانو دا کلامونه واورېدو. موږ محبت ته پرېږدئ، موږ د مینې کار ته پرېږدئ او لږ خو زموږ وطن هم خوب ته او قرار ته پرېږدئ. دلته کې بیا چې ګل بڼونه شي سمسور د سوما او دا جنتي خاوره د خپل وجود سینګار ته پرېږدئ. تاسو دې ښار کې روزګار ډیر د تابوتونو وکړو او اوس پکې مونږ ژوند پرست د ژوند روزګار ته پرېږدئ. دغه د غره لمن به بیا شور شي سندره به شي او دغه شپونکې پکې ټپي ته یک هزار ته پرېږدئ. د غره د ویښ چینه د کلي ښارونو ته پرېږدئ او د غره د سر چینار تنظرو ته چغار ته پرېږدئ. زلمي سندرو ته د امن وطن ته پرېږدئ او پیغلې د خپلو بنګړو شور ته او شرنګار ته پرېږدئ. د دې وطن هره ورشو او هر یو دش میخانه مونږ پکې مینې ته مستۍ ته او خمار ته پرېږدئ. ناز اوس یقین د رقیب خیلو پر اعبار نه کوو، ما مخ په مخ خپلې خبرې ته دلدار ته پرېږدئ. د وطن د غمیزې حساب پکار دی، د دې هرې اندېښنې حساب پکار دی. د قیامت لمحو حساب دی وشي، په قیامت نه هم دلې حساب پکار دی. چې قیامت شي بیا به ګورو چې څه کېږي، خو یارانو لږ نږدې حساب پکار دی. چې توی شو ویني ارمانونه، د سلګۍ نغمې حساب پکار دی. د زخمی ټپې زخم نزار شم، د سندرې او نغمې حساب پکار دی. چا تاله کړل چا لوټ کړي عصمتونه، په وطن د تورې شپې حساب پکار دی. دلته وینا بې حسابه بې کتابه، خو بادار وای د پیسې حساب پکار دی. رباب ګونګ دی تبله ماته شپېلۍ نشته، د شهیدې سرندې حساب پکار دی. باچاجي د رباب غږ کې داسې وایي د زخمی ټپې حساب پکار دی. ځای په ځای کېږي د ماکي امن به داسې وي نو دی په هر ګام د سر خطرې امن به داسې وي نو ښار ته چې زمنو په ځان آیات کرسي چوپ کما هر چا نه غواړم بخانې امن به داسې وي نو دا امن نه دی، دا د امن په نوم تور نشان دی. مړه ته پرېږده مسخرې امن به داسې وي نو چا مو حجره ورانه کړه چا راله جومات وسېزو پرتې په ځمکه دي شملې امن به داسې وي نو چا له دې سورې د سر وړاند کړو د چا سر دي وسو کړي دي سرتورې پښتنې امن به داسې وي نو چې ستا د کور په ور کې ستا نه ستا د نوم تپوس کړي پروانه سوچ وکړه په دې امن به داسې وي نو شر چې وي هر خواته تباهي او بربادي به وي. شر چې وي که کلی وي که کور وي خونریزي به وي. شر چې وي نو خپل به دې څوک نه وي ټول پردي به وي. او شر چې وي انسان به پکې نه وي خو څاروي به وي. او شر چې وي نو ګل به هلته نه وي خو ازغي به وي. او شر چې وي نو اوښکې او سلګۍ او اسویلي به وي. امن په دې ځمکه دی د شر د تباهۍ علاج. امن وداني ده، امن دی د بربادۍ علاج. امن څه دی بس خو د بیمارې زندګۍ علاج. امن د وحشي د ترهګر د خونریزۍ علاج. امن د خوارانو بېوسو د بېوسۍ علاج. امن خو خندا د امن دی ستا د سلګۍ علاج. مشاعره جوړونکو وی چې د سوات ولس او خاص کر ځوانان به په مختلف داسې رنګه غونډو کې بیدار ساتو چې دوی هر وخت په خپله خاوره د پوخ امنیت لپاره بیدار وي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.